अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له لا ولد له ولا والد له ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا ورحمتنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على النبي الأمين 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى اللهم صل وسلم على النبي الأمين زمانير محترم معزز مشران ملمنو
او د دې جامعي اخوا او شا اوسیدونکو عوامو خواصو د دوش پیر په ورځ باندې چې کم د اختر لومبۍ ورځ وه او کم دوستان عوام و خواص مونږ سره په خطبې د وړوکي اختر په مانځه کې شریک شوي وو هغوی ته ثانیاً بیا او هغه دوستان او ورونه چې هغوی مونږ سره ډېر زیاته مینه او محبت او په نورو ذرایعو سره مونږ یو بل سره میلاو شوي وو بیا هم هغوی ته زه د زړه د کومې د هغې اعمالو د قبولیت دعا غواړم چې هغه اعمال د رمضان المبارکو په هغې کې دننه هغه روجه وه او که هغه صدقات مالی و که بدني و د ټولو نه الله رب العزت ته تاسو ته د مقبولیت غوښتنه کوم الله دې دغه اعمال ستاسې مقبول او ځان ته محبوب اعمال وګرځئ عزیزانو د اختر په مناسبت باندې ما تاسو ته یوه خطبه وړاندې کړې وه او په هغې کې مې تاسو سره یو وعده کړې وه چې اختر خوشحالي به نمانځو خو په د هغې خلقو یاد به د ذهن نه نه وباسو چې کم خلق دا د اختر مبارک ورځ یا په مسافرۍ کې تیری او یا په جیل کې تیری او یا د یتیمۍ څادرې په سر پروت دی او د یتیمۍ په دې غمجنه او د تکلیف نه ډکه ورځ باندې چې هغه د خپل والد او د خپلو مشرانو د سرپرستۍ نه محرومه وي نو ما تاسو ته ویلي چې اختر نمانځلو سره به د هغې یادم د ذهن نه نه وباسو او په دې تاسو ته ما د اختر په ورځ باندې واقعه د حضرت عمر فاروق بیان کړه چې د خپل لوی لوی صحابه او کبارو سره هغه د اختر په ورځ باندې د خپل زوی عبدالله ابن عمر سره په دشتو کې د هغې فقراو غرباو مساکینو او د هغه بېدلو خلقو چې د چا زړه دردېدلی او هغه دردمندو خلقو سره عمر رضی الله عنه د اختر د خوشحالۍ شیبې په دشتو کې ونمانځله او دا هم درته پته ولګېده چې د هغې کونډې او د هغې یتیم د مور اوښکې چې د عمر رضی الله تعالی عنه غوږ ته کوم درد او فریاد رسېدلی و د خپل عبدالله ابن عمر په مور باندې هغه ورځ د اختر تنبو ته ورسوله چې راځه ښځې نن ته د امیر المؤمنین ښځه نه یې بلکې ته یو خادمه یې او ته به د اختر ورځ په خیمه کې د هغې کونډې سره نمانځې کومه کونډه چې د خپل بچي د صادر او د جامو او د ټوپۍ په تلاش کې جړل او یو خوا به د خپل بچي بېدلي دردوله او بل طرف ته به د خپل بچي د پلار سوری چې د ده په سر باندې نه و هغه به ورته مخې ته ودرېدو او بیا د اختر ورځ د عمر رضی الله تعالی عنه د اختر خطبه کوم ځای ته ورسوله ما ټوله واقعه بیان کړې وه عزیزانو د واقعاتو د بیان نه مقصد زموږ دا نه دی چې موږ واقعات واورو او بس بیا زو روان یو چې رانن مولوي صاحب ومو جړل او موږ یې مو جړولو نه دا خبره نه ده نه د دې واقعې نه یو درس اخیستل پکار دي یو درد زړه ته ښکته کول پکار دي چې خدایا دا م انسانانو خدایا موږ هم انسانان یو الله موږ هم ستا د دین دعویدار یو دام د دین دعویدارو موږ هم یو چې خدایا موږ په قرآن او سنت عاشقان یو عمر هم وایي
آیا بیا خپل عدالت کوي چې زمونږه عشق او محبت او کداغي خلق او عشق او محبت بیا مونږ او تاسو په کار دی چې خلک کنټرول کو چې هغه خلق پسې ورانه خبره ونکو. ما خو تاسو ته وړاندې ویل چې د محلي یو ملک چې هغه د یو خاندان د یو څو کسانو مشر وي، هغه به د اختر ورځ د یو مسکین او یتیم سره ونمانځي الله وحاش. او عمر د 12 لکه مربع میل ځمکه باندې امیر المؤمنین دی، خو د اختر ورځې تاسو غوړېدل چې په کوم ځای کې ونمانځله. بس ورونو اوس را روان کال ته اختر خو تیر شو، جون سرنګ تیرول پکار دی. سردار کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک آغا دویم خطبہ دا اختر پورز باندې سون بیان وکړو صحابه ہوتا او صحابه آغا پا عمل کے راوستا منگو تاسلنن دا پکار دی چی اس گوانڈی سره سرنگ جون تیر د خپل خپلوانو سره د محلې د یتیمانو سره دارنګ ګوان کې او د ګوان نه بهر دا ولې بجلی پروګرام نه ټیک کیږي لکه پکې نه لګي. ګرمي ده ډیره اکثر وا شو ګور څه چل دی. بیا د اختر ورځ دا مرزو چې دا وزیرستان د خلقو په حال باندې منگو تاسې الله ته اجرل او دا الله نه مغختل چې خدای دا زمونږ ورونه دي. وزیرستان خلق دا د دې ملک بچی دي، دا د دې ملک زیب او زینت دی. منگو تاسې به د هر مسلمان جړه د هر مسلمان فکر دا د خپل فکر سره هم سیل ساتو او نه به هیرو دا سے باندې کو چې د اغیارو پشانته نام غوتا سے الله پاک ډېر خپل رشتہ را کړی دا او هغه رشتہ سره ټول په مینه سره وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا کلمه طیبه مبارکه دا د مشرق نه تر مغربا او د شمال نه تر جنوبا دا ټول اطراف د دې اوسیدونکو د کړای کړای په کړای لفظ په لفظ حرف په حرف باندې یو مسلمان د بل سره تړلې دی او دا به نه ری. دا که په امریکا کې یو مسلمان اوسېږي او دا که په برطانیه کې یو مسلمان اوسېږي او دا که په فلسطین کې اوسېږي او دا که په عراق او افغانستان کې اوسېږي او دا که په کشمیر او ازبکستان او تاجکستان او چچنیا کې اوسېږي د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې مسلمان اوسېږي او موږ سره د دې کلمې په ویلو کې شریک دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. موږ به دغه خلق درد او د دې خلق فکر دا د خپل فکر سره او دا د خپل درد سره او دا د خپل خوشحالۍ سره تړو داسې بنکو چې دا د ځان نه هیر کو. عزیزانو ان شاء الله العزیز نن ستاسو وړاندې دا خبره کول غواړم چې موږ او تاسو لپاره څنګه ژوند اختیارول پکار دي. معاشره کې نن مسلمانان د ډېرو تکالیفو سره مخامخ دي او ډېر تکالیف مسلمانانو ته متوجي دي، لیکن بیا هم مسلمان به یوې نقشې لاندې ژوند تیری. گوانډي به د گوانډي سره، ورور به د ورور سره، خپل به د خپل سره داس یو ژوند اختیاري چې په دې الله هم راضي شي، رسول الله هم خوشاله شي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اے زما صحابو زمانہ بعد ز تاسو ته په یو داسې چا باندې خبر در نکم چې هغوی به الله جل جلاله د ډېر لوی خوشالو سره زما غېږې ته راورسوي، سره د دې چې هغوی به اعمال ډېر کم وي نسبتا د ستاسې د اعمالو نه. عزیزانو هغه امت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه امت دی. نو موږ تاسو ته الله پاک د بخښنې بانې لټای
پکار دی چې موږ او تاسو په الله ځان وروبخو. نو ان شاء الله عام د دنیا د مدارسو او د عام معاشري او دستور دا دی چې په دغه شوال کې یو نوې داخله د مدارس شروع کیږي. راځم تاسو ته نن د الله جل جلاله په علم او د اهل علم په فضیلت باندې یو خبره کوم او زمن کې درته د دنیا د فتنو او د مصائبو نه د ځان د بچ کېدو یو واقعه هم درته ان شاء الله بیانوم که وخت ان شاء الله. لومبه راځم درته چې ورونو موږ او تاسو ته نجات پس کې دی. خدای پاک موږ د دې خاورې نه پیدا کړیو، زمونږ اصل د خاورې نه جوړ شو او دې خاورې ته بزو. دې خاورې نه پیدا یو، دې خاورې ته بزو. منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. دا آیات زملولم، دا آیات تملولې، دا آیات حجاج بن یوسفم لوستلو او دا آیات سعید ابن جبیرم لوستلو. سعید ابن جبیر رحمه الله لوی عالم دین دی، د قرآن او د احادیثو لوی استاذ او لوی محدث او لوی مفسر او د لوی تابعین د جملې نه دی. دا سعید ابن جبیر چې کله حجاج اونیولو دا آیات مبارک ورته ولوستو. اړیر سوالونه دي. سعید ابن جبیر چې کله حجاج مکی ته گورنر را اولېګلو نو سعید ابن جبیر ته نور په یو ځای کې د پناه ځای نه او حجاج بن یوسف اعلان وکړو چې چیرته سعید ابن جبیر د چا سره گرفتار شو هغه کور به مړنګوي او د هغې په کور کې چې کوم د ګاونډي کور وي هغه کور به مړنګوي او د هغې کور اهل عیال به جیل ته غورځوي. حجاج بن یوسف دومره قیدونه ولګول. سعید ابن جبیر ډېر لوی رحم دل انسان دی. سوچ ورته دا راغی چې یاره که د چا په کور کې پناه واخلم دا سړی دی ډېر بې رحمه انسان، دا به زما د وجې نه ډېر کورونه وړان کي. راغی او بیت الله ته پناه راوړه. دا الله رب العزت کور ته راغی. د حجاج بن یوسف گورنر منبر ته وختو او د بیت الله په حرم کې تقریر شروع کو. یو خبره پکې دا وکړه چې اورئ اے اهل مکې والاو که چا سره سعید ابن جبیر گرفتار شو نو ګوره یاد ساتئ د هغې کور به من ختمو، د هغې اهل عیال به ختمو او سعید ابن جبیر به ختمو. ځان وساتئ د سعید ابن جبیر نه. سعید ابن جبیر په بیت الله کې ناستو. عزیزانو سعید ابن جبیر رحمه الله لوی محدث، لوی عالم، لوی د قرآن ترجمان او حجاج بن یوسف د هغې فرمان سعید ابن جبیر ته پته ولګېده چې که ځان ور اوچتوم دا زما د مور تعلیم نه دی چې مال تعلیم را کړی، په لحاظه د خدای په کور کې که مال کلم دوی لاس راوړي نو زه به ورسره لاړ شم. بس گورنر اعلان وکړو مازدیګر تر مازدیګره سعید ابن جبیر اطلاع خلقو ورکړه چې دلته ناست دی. سعید ابن جبیر لګیو د قرآن تلاوت یې کولو او جنرالو پوګي ورته لاس کېښود ورته وایي ته سعید ابن جبیر وایي آ وایي ته د حجاج بن یوسف مخالف وایي آ وایي ته د حجاج بن یوسف حکمرانی نه منې وایي نه. اپوجین حیران شو چې دا لا څرنګه سړی دی. وایي ستا د مرګ فیصله شوې ده. وایي زما د مرګ فیصله حجاج نشي کولی، زما د مرګ فیصله به زما د مرګ پیدا کوونکي کړی. چا ځمکه او اسمان پیدا کړی او زما مرګ یې پیدا کړی، زما د مرګ فیصله به هغه کړي. حجاج څه دی زما د مرګ فیصله وکړي؟ هغوی لا ویلې 80 کاله عمر ته وګوره، سپینګیري او بوډا سړي ته وګوره او دومره د بهادرۍ نه ډکو خبرو ته وګوره. او بهادر به ولې نه د جناب محمد رسول الله د خاندان د کور اوبه څکلې وي، څنګه به بهادر نه؟ د علي شیر خدا په درس کې پاتې شوی، د علي شیر خدا شاګرد سعید ابن جبیر ورته ویلې نه وایي خزانو پاس وي دا دی روان یم.
لاس داسې نیولو ورته وی لاس شاته کا. حجاج بن یوسف امر دی چې لاسونه وتړه. هغه ورته وی زه لاس نه شاته کوم، ته مې لاس شاته کا. زه لاس نه شاته کوم. ما ته مور دا نه ویل چې ته لاس خلکو ته شاته کوه. بوډا سړی سپینګیری سړی لاسونه ورته واړول، گورنر ته ودرېدلو. گورنر اعلان وکړو چې نن 3 اوښې حلالې کوي او د بیت الله په غریبانانو باندې تقسیم کوي چې منګه لوی دشمن د حجاج بن یوسف گرفتار کو. بہر حال لارو التزما پدی منها خلقناکم وفیها نعیدکم آیات تر اعظم. سعید ابن جبیر د خلینه د الفاظ کله اوتل. عزیزانو د اسمکه نه ده، د اسمکه باندې هر وخت د ظلم د ظالم سپیړه د مظلوم په مخ ورزیدلې ده، خو د اسمکه الله ساتلې ده. د اسمان الله ادرولې دی، دا غرونه الله ادرولې دي. د خدای قانون دا دی چې الله پاک فوراً د ظالم گریوان نه رانیسي. نه، دا د الله جل جلاله دغه ډېر لوی راز دی. حجاج بن یوسف ته مازیګر خبر ورغی کہ سعید ابن جبیر گرفتار شو. وی چیرتا؟ وی مکہ کی. وی خواہ وی رائے والے بچراغی وی درولو. سعید ابن جبیر ولار دے ورطوی استاسن آمدا. سعید ابن جبیر ورطوی زمان آمد سعید دا. وی دا نم در تا چای خودے. وی دا میرا تا موری خودے دے. وی خسعیدہ دا سعید مانا صدا. سعید ابن جبیر ورتوی د سعید نامه د خیسته بخت او د خیسته قسمت خاون. حجاج ورتوی ته خو شقی بدبخت انسانی. سعید ابن جبیر ورتوی دا تا ته پته نشته، دا پته الله لا ده چې زه بدبخت یم او که زه نیکبخت یم. نیغ جواب ورته ورکړ. ډېر سوالونه ورته وکړل. ورتوی چې ته زما متعلق سوے. هغه ورته وی زه تا د خدای یو بنده ګڼم بس. ورته وی ته د خلفاء بارک سوے. سعید ابن جبیر ورته وی د خلفاء بارک دا وایم چې د الله په نس باندې محبوب ترین خلق هغه ابو بکر دی، هغه عمر دی، هغه عثمان دی، علی دی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او ساری صحابه کرام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. حجاج بن یوسف ورتوی د علی سے متعلق ساسه خیر لے اچیرته دے. سعید ابن جبیر ورتوی علی شیر خدا غیق د جناب محمد رسول اللہ کی دے، جنت کی دے. حجاج ورته سرو سندلو. وی ما ته وګورا. سعید ورتوی ته ما ته وګورا. ورتوی ستا خوخه ده چې زه تا مړ کم. هغه وی دا څه ته ما نشي مړ کولی، ماله به الله تعین د دې مړ کړی. هغه یو خبره کوي، دا ورته بل شان جواب ورکوي. سعید ابن جبیر بوډا او سپینګیری اخر دا ورته وی چې په ځان ورحمېږه. سعید ورته وی ته په ځان ورحمېږه، ما باندې الله رحم کړی چې نن دی اوس ظالم مخې ته ولاړم او د حق خبره کوم. ته په ځان ورحمېږه، ما نه څه غواړې، په ما خدای رحمېدلی، ته په ځان ورحمېږه. حجاج بن یوسف ته خو سره اعلی ورته آواز کوي اے جلات راشا او سعید ابن جبیر سو کوڑی لگاو کا. یا اللہ ستا پزمکا باندی دا اویو کالو بودا شاگرد علی شیر خدا. یا اللہ دا قرآن دا پارا او دا صحابہ کرام پا منکی او دا جناب محمد رسول اللہ دا اہل بیت پا منکی. اللہ نندا یو ظالم دلاس پکڑو باندی وحلے کی. سعید ابن جبیر ولار دے جلات ورتا کوڑا راخلاس اکڑا. سعید ابن جبیر وی الحمدللہ دا اریو گزار سر بی دا الفاظ الحمدللہ. حجاج بن یوسف ورتا وی کوٹے تے لڑکی نہر اور باندر آولی. سعید ابن جبیر کوٹی تلار ادری دلو ورتاواز کی فوجی ورتاواز کی. و سعید ابن جبیر
سکے وی اللہ تودریگ اور توی لا سند پرانزم کنا. سعید ابن جبیر ورتوی زور باندی مکلف نہیں ماں زما رب العالمین که زما لا سن شات دی نو جز چاہتا ولاڑ ماں زما لا سن آغی تا مخی تا پرات دی زما لا شان ستراڑی کوئی کار کوا ما تا مرازا. سعید ابن جبیر منذ کو دو رکاتو کی دو قرآن کریم یو منزل تلاوت کرلو حجاج بیراغ اور توی سعید ابن جبیر را اباس سعید ابن جبیر باراس اور توی اے سعید ابن جبیر استاد مرد فیصل اوشلا تاب ملکو. سعید ابن جبیر اور توی مات منظور دا زدہ رب العالمین پارا فیصل باندی راضی ما اللہ دی زمان راضی شی. مخی تیرا وستو ورطا وی مخی ورطا سپزل ارمان لری اوہ حجاج ورطا وی سعید ابن جبیر وی وحجاج بن یوسف دو رکات من اجازہ راکا دو رکات منسکوما. سعید ابن جبیر چو ادریدو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کلچ دی تراغے قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. بس زر قیرت خلاص کو قل هو اللہ احد. حجاج بن یوسف ورتوی وی عجیبہ گندے کار دے کو تاخو مشہور خبر دادا چی سعید ابن جبیر منزل ادری کی نغب گینٹو گینٹو اللہ تعالی تا دو رکعت نفل منز اکڑو پا دا سے زرد اکو چی دا سے کوئی عام سرے منز نکئی ورطوی حجاجا اچھی کلا سعید ابن جبیر اللہ تعالی او دا اللہ پا مینس کے آزادی بھی درتا نن حجاج بن یوسف پلاس کے گیر دے اسی نچ بے حجاج اونا ہوئی کہ سعید ابن جبیر دا مرگ نہ یری کی سکے دا منز دمرو گد کو نظر زر میں زکا خلاص کو وی خواہ وی آو علکا وی رائے والی وائی چوئی سعید ابن جبیر اور توی دا سے چلو کئی کہ عام طور سرے ساروے علالی داغیم سنا سا ادب و احترام کئی اور تا سے نم دیو انسان پا مرائی بانی چاڑک دی ما تا دخپلی کلمی اجازت را کئی او ما قبلی تا مخامخ کئی. سعید ابن جبیر توی وی تا قبلی تا مخامخ نقرزم. حجاج بن یوسف اڈرو کو دا سعید ابن جبیر مخ دا یہود قبلی توالا ہوئی زکا چی دے پا قوم کی ڈلبازی جوڑا کرے دا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قیمت چراشی دا قیمت خبر در تکوم غلط خلق با صحیح خلق دا غلط ہوئی. پیغمبر علیہ السلام ویلیو کہ دا قیمت دا علامون ہے وہ علامت دادا. امام حسن بصری وی دا قیمت دا یوی علامینا غٹا علامہ اگا دا وچ ما پستر کو اولی دلا چی غلط خلق را اولگی دل صحیح خلق تے غلط اویل او اگا نو مگر حجاج بن یوسفو. سعید ابن جبیر شاگرد علی شیر خداو لوی محدثو لوی عالمو او حجاج بن یوسف سرا یوسو سرمرداری انسانانو دا ہوئی دلاس سعید ابن جبیر مخی ورطا دی خواتاو کو کہ مخی ورطا دی خواتاو کو بیت المقدس تا سعید ابن جبیر دخلین وطل فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. زماد رب العالمین مخر طرف تا دے. حجاج بن یوسف ورتواز اکڑو و اے خلقا سعید ابن جبیر پر مخفظ مکہ باندی واچوی دسر دخوانے علال کئی. سعید ابن جبیر سپنگرے بوڑا عالم دا قرآن و سنت یو درس کی با سعید ابن جبیر تدریس و کسان شاگردان ناس لیکن دا حجاج ظالم دلاس اغد بیت اللہ پاک از مکبان دے پڑ مخ اغرزی دلو کلچ سعید ابن جبیر خل مبارک خوزی دلا حجاج بن یوسف ورتوی اس دی وقت کی سلولی. سعید ابن جبیر لگے رے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى. حجاج بن یوسف لگے رے او دی کلمات سرخان دی
او حجاج بن یوسف ورته آرډر کوي په سټ ورته چاړه کیدای چې کله ورته چاړه په سټ باندې کی خدا نو لاندې حجاج بن یوسف لاندې سعید ابن جبیر په کلس کلس باندې او خاندل الګه په سټ د چاړه پرته ده او لاندې خاندي حجاج بن یوسف وی چاړه دلره کوي غالبا زما اطاعت غاړه کې خدا او زما حکمرانی ومنله نازک او خاندل ورته وی سعید ابن جبیر ولې او خاندل هغه ورته وی صاحب لاله ولکو بیړه دي غرکشا وی سلا وی مال خندا په بل سراله د حجاج په لاس کې چاړه د الله د عظیم لوی بادشاہي د الله صبر او د حجاج ظلم د خدای په صبر او د حجاج په ظلم خندا راغله چې ما جرم او ګناه څه کړی وه چې نن د 300 شاګردانو نه ته د درس نه یو عالم را پاسې او د هغې په سټ باندې چاړک دی نو ماله د الله په صبر او د حجاج په ظلم خندا راغله حجاج بن یوسف ویل اوهو چاړه پې راکاږئ سعید ابن جبیر خود د دوی د وړاندې په ځمکه باندې پړ مخه وغورځېدلو چاړه ور باندې رال د سعید ابن جبیر رحمه الله د خلینا الفاظ رال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله حجاج بن یوسف مبارک حضرت سعید ابن جبیر مبارک بدن جدا شو تنه یو خوا پرته دا سر مبارک بل ځای پروت دی هغه تنه چې د سعید ابن جبیر په ځمکه باندې پر مخه پرته وه د خدای په قدرت کامله سره مخ د دوی په ذهن باندې په ځمکه باندې پروت بیت الله طرف ته مخ راتاو شو بیت الله طرف ته جسد داسې په ډډه باندې شو سعید ابن جبیر په ځمکه باندې خپله واوړېدو او د سعید ابن جبیر خوله مبارکه خوځېدله حجاج بن یوسف باندې یره راله 3 ګنټې سعید ابن جبیر د حرم په ځمکه باندې پروت دی وینه ودرېږي نه د سر نه بیله وینه روانه ده او د تنې نه بیله وینه روانه ده لیکن څوک چې راشي د دې وینې نه خوشبویي روان هر سړی راځي خو د حجاج د یاري نه لاس په پټه باندې یې نیته یوسي او ځان دې په جامو باندې راکاږي د حجاج بن یوسف د ظالم د لاسه د سعید ابن جبیر وینه د ډکه د خوشبویونه خلقو ځان سره پټه په جاموی ځان ته پرنګ للی او چې کم سړی هم کور ته لاړو ښځې او ماشومان یې تپوس کولو ستا په جامو خو نن عجیبه خوشبویي لګېدلې ده دا څه وجه ده هغې به ورته روغوندې وویل دا د یو عالم دین وینه ده دا د یو عالم وینه ده دا د یو عالم د بدن نه جدا شوې حصه ده عزیزانو حجاج بن یوسف ته خبر راغی چې وینه نه ودرېږي سمندر دی امام حسن بصري ته راغی حسن بصري را وغوښت هغه تبې نیولو سختې جللي وو ټولې مکې والا ته پته وه چې نن سعید ابن جبیر شهید شو ټولو خلقو جلل امام حسن بصري رحمه الله عمرې ته راغلی و د بصرې نه حجاج بن یوسف ته پته ولګېده چې دې راولئ تپوس ته وکئ حجاج بن یوسف ناست دی ګوتې رپېدلې داسې دغې وخت نه پې الله ګزار د خپل قهر وکړو امام حسن بصري ته وای او امام حسن بصري دا سعید ابن جبیر وینه ولې نه ودرېږي هغې ورته ویلې وای داسې چل دی چې تا سعید ابن جبیر نه دی وجلی تا د یو لوی علم چینه د هغې د ټپولو کوشش دا وکړو او کومه چینه چې راخوټ کېږي هغه په معمولي بندونو باندې بندېږي نه دا د سعید ابن جبیر کرامت دی او حجاج بن یوسف دا کم رپېدل چې ستا په ګوتو باندې ولګېدل دا به تر هغې وخته پورې نه ښه کېږي چې تر ستا د بدن نه دا ګوتې لاندې ونه غورځېږي هغه داو حجاج بن یوسف مدینې منورې ته تللی واپس راغی د مکې او د مدینې تر منځ یو ډاګ دی په دې ډاګ کې ورباندې سخته تبه راغله څومره 300 اسونه د حجاج بن یوسف په قافله کې ملګري وو او صاحب ټولو اسونو والاو ته وویل مانه لرې لرې شئ جدا جدا شئ چې د هر انسان
او تبرانیز دې کېدو حجاج باندې به تبه زیاتېدله او بدن باندې به رب سیوا کېدلو. ویل ما ته مرانیز دې کېږي ان تر دې چې د حجاج بن یوسف نه و ورځې مسلسل تبه او د تبې نه اول دا ګوتې پرېوتلې دا لاسونه پرېوتل تر دې لاسونه را ورسېدل بیا د خپو ګوتې پرېوتلې او بیا دا وریځې پرېوتلې دا او په دې ورځو کې دننه په دې بدن باندې تور داغونه را ووتل. دې ځای بیا داسې نو راوتلو چې داسې لرې بیا سړی ور باندې لکه پیپ باندې ویشتلو او دامره بدبوی ترې نه روانه شوه چې د حجاج مخې له بیا څوک نه راتلل. عزیزانو نو د امام حسن بصري نه چا تپوس وکړو چې ته د قیامت متعلق سوی وایي زه د قیامت متعلق دا ویم چې قیامت راغی. وایي ځکه چې حذیفه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طالب العلم او دیتا اصحاب السر وی ملګری د راز. حسن بصری وی زه به تاسو ته په دې باندې واقعه د حذیفه رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه بیان کوم. وی دا څرنګه وی حذیفه رضی الله تعالی عنہ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د راز مرګرو. دیو جنا حذیفه وی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه صحابه د فضایل تپوس کولو چې یا رسول الله د سحر د مانځنه بعد چې سړی کینی په دې نفلو کې څومره ثواب دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به تو فرمایل څوک چې د سحر جمع وکي او د سحر د جمع نه په ماغزي باندې ناشتي یا تلاوت د کلام پاک کوي یا ذکر کوي یا مراقبه کوي یا درس او تدریس کوي او دې باندې نور را اوختو او دې سلور رکعات منځ ادا کړو دې ته به الله رب العالمین دې وی عمره او د یو کامل حج ثواب په عمل نامه کې ولیکي. حذیفه رضی الله عنه فرمای زه رسول الله خوا کې به ولاړم ما به وته فرمایل چې یا رسول الله د دې نه کینه بعد چې یو سړی بدی کې داغي بس انجام وي. خبر تم خیال راغې د دې نه کینه بعد چې یو سړی بدی کې داغي بس انجام وي. زوی هغه صحابي ما چې ما به د رسول الله نه د نه کینه بعد د بدی کوونکو د بدو تپوس کول. بیا وی یو بل صحابي راغی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی چې د ماقام منځ وکي او داغې نه بعد شپږ رکعاته منځ وکي داغې څومره ثواب دی. نبی علیہ السلام فرمایل چې ای زما صحابي کوم انسان چې د ماقام منځ نه بعد شپږ رکعاته نفل منځ وکي نو د دې انسان په عمل نامه کې الله پاک 12 کال عمره په یو رکعت باندې د 12 کالو ګناهونه معاف کوي. په شپږ رکعاتو باندې الله پاک د دومره بیا ورته تی حساب لګوا چې څومره کیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به فرمایل دومره ګناهونه الله معاف کوي دومره ثوابونه الله سیوا کوي. ابو حذیفه وی ما ته تاسو کو چې یا رسول الله یو سړی چې دین کې نه بعد بدی کې داغي بسان جام زوی هغه صحابي ما چې ما به رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا تاسو دوباره به کولو چې د دین لکه موږ تاسو نن نیکی کو خدا فکر نه کوو چې د دې بعد دا بدی موږ ردی بسان جام دا موږ څوک دا سوچ نه کوي. به موږ باغ خپل عمل ډیر مغرور او چې موږ ډیر لوی کار کړی دی. حذیفه وی چې ما به رسول الله نه دا تاسو نه کوو. یو ځل چې پیغمبر علیه السلام ځان تراو غوښته حذیفه وی زه ځان تراو غوښته کینه ولا میزان سره ما ته وی اے حذیفه رضی الله تعالی عنہ زتا ته خبر در نکم په قیامت باندې د قیامت په علامو باندې. ما فرمایلی یا رسول الله خبر راکا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ما ته فرمایل اے حذیفه قیامت تا قریب داسې خلق برا پیدا شي چې هغوی به هر یو ځان د پاره خپل ډله جوړوي او په هغې ډلو باندې به لعنت وي چې کومې ډلې ما ته رانږدې وي کومې ډلې چې ما ته قریب وي په هغې ډلو باندې به د هغې زمانې خلق بد وي. حذیفه وی یا رسول الله دغه خلق به مسلمانان وي که منافقان؟ جناب محمد رسول الله فرمایل اے حذیفه دا به داسې خلق وي ظاهر به د مسلمانانو وي زړونه به سخ وي په شان د هغې خلقو باندې لکه ملګري د موسی علیه السلام. هغه خلق چې موسی علیه السلام کوهی تور ته لاړو
او داغین بعد خلق پاتی شو دسخی عبادت شروع کړلو. اے حذیفہ زما امت کی بدا سے خلق پیدا شي چې دا غوی با ظاهر ډیر مزیدار وی او باطن به الله او زمان ډیر لري وی. حذیفہ وی ما ته جړاله چې یا رسول الله یا حبیب الله ز حذیفہ بچیر تیم په دغه وخت کی پیغمبر علیہ السلام را تو فرمایل اے حذیفہ کدغه وخت ته ورسیدلې لاړ شوی دشتتا یو غر تلار شا غر کی دونی لاندې کین الله الله کوا الله یادوا کله چې مرګ در تراشی جنت ته برا ورسیږي. دی وخت خپل ایمان ساتل ګران کار دی. حذیفہ یا رسول الله زما یو سوال بل هغه سوال دا خلق بس سکارونه کوي. پیغمبر علیہ السلام را ته فرمایل دوی بعد زکات پروا نه ساتي منزونه با اگدو کئی خود زکات د ورکړي پروا به نه ساتي. بیا ما فرمایل یا رسول الله دیو بل صفت دا دی وی د دوی دوړان دي چې د حق خبره کیږي دوی ورته سر سنډي حق خبره چې کیږي سر ورته سنډي. یا حذیفہ وی چې یا رسول الله تو قرآن فیصله خدا دا ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر منسخ انسان د بدونه منع کوي او دی به منځونه اوږده کوي او بیا به په زړه باندې اثر راځي. رسول الله ما ته فرمایل اے حذیفہ دی په دغه دوران کې خلق لا د دوکي او د مکر د فایده کولو د پاره داسې حیلې باندې جوړي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تورلم چې یا رسول الله مال پکې د نجات لار وخایا که داسې وخراغه مال د نجات لار وخایا. نو ما ته پیغمبر علیہ السلام اشاره وکړه د مخ کې حلقو ته وګوره. ما چې داسې ولیدل مسجد نبوي کې د علم حلقې ناشته وي چا قرآن زکولو چا احادیث د جناب رسول الله یادول. ما ته او فرمایل یا حذیفہ تک خپل ځان کامیابول غواړي نو دغه خلق سره مرګره شه. زلارم په منډه باندې چې زدا خلق په جنم چې ام قتل یو ډلې ته ابو درداء رضی الله تعالی عنہ ناسته قرآن کوي بل ډلې ته ابی ابن کعب ناسته قرآن کوي. ما چې دا خلق ولیدل واپس رالم چې یا رسول الله هغه ابا هريره ده کعب ابی ابن کعب ده عبداللہ ابن مسعود ده ابو درداء ده. ما ته او فرمایل چې آو اے حذیفہ که خپل ځان نجات ته رسول غواړي او د دې فتنو نه ځان بچ کول غواړي نو دغه ډلې سره کېنا. معنا ډله د اهل علم عرفان ده علم د الله جلال ده علم د الله رضا ده. دیو جنا حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دیو عزت مکینہ لارم د دې خبر نه خبر شم چې پیغمبر علیہ السلام د قیامت علامی ذکر کړي ځان زر د پیغمبر غیږ ته ورسو چې د فتنو نه الله بچ کی. وای موږ لاړو چې لاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کېناستم ما وجلل عبدالله جندب بن عبدالله وای چې ما وجلل رسول الله ځان ته نږدې کړم وا عبدالله جندب بن عبدالله ولې جاړي. ما ویل یا رسول الله خبر شوم د قیامت علایم تا ذکر کړي زه یریګم اسنه چې مانه ایمان لاړ نشي زراغلم مال هدایت او فرمایا که داسې فتنه په ما باندې راشي زما د نجات کومه لار ده. پیغمبر علیہ السلام را ته فرمایل اے جندب بن عبدالله کزان کامیابول غواړي او دغه فتنو نه ځان بچ کول غواړي نو اے جندب بن عبدالله دغه خلق تلار شه. وای جندب بن عبدالله وای ما لنګ را اوچت کو لنګ میرا اوچت کړو چې زما مزل کې سسواله را نشي اسنه که ز پرورو قدم باندې زم مرګ را ترا نشي د دې ډلې نه جدا مړ نشم په منډه منډه میزان ورسولو. وای چې لاړم لومبۍ حلقه وا د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ. وای ابی ابن کعب ته می چې ولیدل زړې جامې وي شلیدلې جامې وي د خپو په سر باندې ناستو او چار چاپیرته نه و حلقه د طالبانو ناستو. زراغلم د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ خواته ما فرمایل مالان دی ریدل دی حلقی تا میزان ورنیزدی کو. ابی ابن کعب فرمایل شاگردانو تا دی مرگری تمزے ورکی ما تیزے راکو دنن لالما. کلچ دو ابی ابن کعب حلقه درس خلاص شولا قرآن خودلو خلقو تا
چې کله د دین فارغ شلو زد ابی ابن کعب رضی الله عنه پس روان شو چې د بچیر تر روان ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ خپل کور ته ورسیدلو داغي د کور واړو دیوالو نو لیکن په دې کور کې ما جړا وریدلا ما ډېر ټیم تیر کړلو د دې ننوتو سره هغه جړا ودریدلا اوسو انتظار باندې ناس جندب بن عبدالله وی چې کله ابی ابن کعب را وتلو ما ته وی اے طالب العلم څنګه دلته ناس ما وته فرمایل اے ابی ابن کعب اے د قران استاد ما د جناب محمد رسول الله د حضور علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلی دي چې الله رب العالمین ابی ابن کعب ته فرمایل اے ابی ابن کعب د جناب محمد رسول الله نے قرآن وورا اے ابی ابن کعب غتوی قبل سوک ما ته فرمایل تا چاویل او ما د جناب رسول الله ارشاد اوریدل ابی ابن کعب فرمایل اغه زوما جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغه جناب رسول الله زرا وختلما ما توي اے ابی ابن کعب کینا او د جناب محمد رسول الله قرآن وورا یو روایت داده چې د ابی ابن کعب قرآن وورا او بل روایت داده چې ابی ابن کعب ته قرآن وورا دیو جن پر رمضان کې قرآن اوریدل قاری دا سنت عمل دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با ابی ابن کعب ته چویل دیو جن ابو درداء وای چې ابی ابن کعب عمر رضی اللہ عنہ چې کله قاریان منتخب کول په مدینه منوره کې دغه وخت کې په زرګاو حافظان موجودو لیکن عمر فاروق وای او ابی ابن کعب راشا مال تراو کې شلکاتو کې قرآن ختم کا وای صحابه تفوسو کې یا عمر بن الخطاب تا د ابی ابن کعب انتخاب ولې وکړو وای انتخاب عمر نه کوي د دې ابی ابن کعب د قرآن انتخاب جناب محمد رسول الله کړی او چې د چا د قرآن انتخاب محمد رسول الله کړي هغه انتخاب الله کړي او چې الله د چا انتخاب وکي عمر به انتخاب ولې نه کوي دیو وجنا عمر رضی الله تعالی عنہ بچ ابی ابن کعب قرآن لوسر د ورته جړل ابی ابن کعب رضی الله عنہ بناسو یوزل امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ یوزه باری جهاد روانو حمله کولا سلور زره فوجین داسې فوجین واغستل چې دا غوی د اسونو د مخ کې قدم به بل قدم سره نه معلومېدلو دومره تیز رفتار عمر رضی الله عنه راغی ټول اسونه ولاړ دي 300 اسونه د مسجد نبوي بهر ولاړ دي عمر رضی الله تعالی عنہ دننه راغی الله اکبر امیر المؤمنین د جناب محمد رسول الله اسخر د حفصه مبارک پلار او هغه عمر چې الله وای چې عمر سفر مایلی خدای وي زما خو خدا لیکن هغه عمر رضی الله عنه مبارک خپل خپل روان دي ابا هريره ابو درداء عبداللہ ابن مسعود لوی لوی صحابه ناستی او دا حلقی لګیدلې دي مسجد نبوي کې چې اوسم لار شي الله مو سره زما بوت لیکا د دې قاریانو ځان ته یو ځای دی صفه ته مخامخ دی طرف ته د قاریانو واړه ټولګي لګیدلې چې کلم لار شم رضال تکینم زم دا د رحمتونو والا ځای دی دا د برکتونو والا ځای دی ابو درداء رضی الله عنه وی ما درس کولو چې میو قتل نو شاتمه امیر المؤمنین عمر فاروق ناسته او د قیدی په شکل باندې ناسته وای زه وېریدم چې امیر المؤمنین زما ته څنګه ناسته وای چې کله وېریدم نو زما په وګ باندې لاس کې چې ابو درداء غلش دعا راته وغواړي زما مرګري او صحابه یو جنگ تروانی او jihad تروانی دعا راته وغواړه ابو درداء رضی الله عنه مبارک وي ما لاس پورته کو دعا مې وکړه وې زمانہ پاسې دو چې پاسې دل دی خامخ عبداللہ ابن مسعود ناسو سره د شاګردانو هغه نه دعا وغوښته وې بیا ما د سترګو لاندې ورته لیدل د اړ یو نه بچ پاسې دو نو څه خرچه به کې خدلا چې په طالبانو باندې خرچه وکړه دیله به سواخ دی خو راته شو ابي ابن كعب رضی الله تعالی عنہ
ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ لاندې لیدل احادیث د رسول الله پڑھاول طالبان ناستی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ته یو شاګرد اشاره وکړه ورته وی اے ابی ابن کعب شاته د عمر فاروق ناسته ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی خیر درس و شابس درس خلاص ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو عمر فاروق ته ولیدل عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلل ورته وی اے د جناب محمد رسول اللہ د قرآن شاگردا ستاغی کی تراغلی ما نه تپوسو که سجڑا راوست نه د مرگ نه یریگما نه د شکست نه یریگما دے تراغلی چه ما د رسول اللہ نه اوریدلی دی چه اے خلقا کزان کامے بول غوار نو د اهل علم حلقی تزان ارسوئی نستاس حلقه د علم حلقه لا بیا دی تپوس کی یا ابی ابن کعب منگتا دعاوں کا بار اسن ولار ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ را روانش قلتو یا امیر المؤمنین زبتاسی سر زما سزے پوری ابی ابن کعب توی منگ سر زما امیر المؤمنین ورتو براوا غستی بتکے دے وی پدی ابو بانی منگ لدم واچوا پدی ابو منگتا دم واچوا دی بانی صورتنو ہوئے دا دم کا صدی خیل دے عمر غندی سرے ابی ابن کعب بانی زانتا ابدمی نن موتا بعض خلق ہوئی ولی تعالیٰ پر قرآن ندر دم گرو پسی کرے وہی دا کرنا ہوئی ولی تعالیٰ قرآن ندر جی دا پیغمبر پا وقت کی وہ لوئی لوئی مفتین دی دا نبی علیہ السلام نا بعد وہ لوئی لوئی مفتین دی یو سلور خلفاء راشدین دی یو عبداللہ بن مسعود دے او بل زید بن حارث دے دا وہ لوئی لوئی مفتین دا جناب رسول اللہ دا صحابو دی خدا کا لوئی مفتی اعظم عمر فاروق ابی ابن کعب تراغوی دا اوبرا دا دم کا دا اوبرا دا دم کا پا دی دم واچوا کہ دا اللہ زمان دا دی مجاہدین دا پارا شفاو گرزئی صدی خیال دے دا جہاد نا افضل حلقہ پا دغی وقت کے پا مدینہ منورہ کے بلا کم حلقہ وا چا عمر فاروق سرپرستی کئی لیکن دا لوی حلقہ دا علم حلقی ترازی او دا علم دا حلقی نا دعا غواری او چکلا عمر فاروق تیدا الفاظ اویل آیت الکرسی ورتویل او دا آیات وربانی وزر دم کو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ دا ورتولو صلو لارل چکل دی روانی دل ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ راغے او عمر فاروق تے سو خور رواغستی ورتو یا عمرہ یا امیر المؤمنین دا خور والا اغتی تپوس گئی و یا ابی ابن کعب وی دا خور مالا دمرا محترمی دی چکمی تا ما تراکڑے چا ما سر سمرا غشی دی سمرا تورا دا دی طولنا با اللہ ستا پا دی خور کدیر برکت و طاقت واچی او بیا ورتوی دا زکا چا ما دا رسول اللہ نا اوری دلی چا دا ہر چا دا قدم خور مڑا دا خود طالب العلم دا قدم خور جوندی دا دیکھی برکت دے و دیکھی اثر دے نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اڈرو کو چا وہ رئی ہر خار بچ فتح کی دلو آلتا بے دینی مدرسہ جوڑا والا دینی مدرسہ بے جوڑا کرو پاکی کی بے لس دولس قارین کینول قرآن بے ورطا خودلو حذیفہ وی رضی اللہ تعالی عنہ چمال جناب رسول اللہ فرمائل چی دا سی وقت راگے اگی کی بنا اہل خلق زانتا اہل وی او اہل خلق بخلقنا اہل اگنی دغی وقت کی با اللہ رب العالمین دزمے کے نا برکتون والی دا خارون نبا اللہ امن و امان والی خارون نبا بی امن شی نن اگا حالات داتا سے اگو رئی دنیا دا سر نا امن لاڑو امن شتا نا قسم بخدے کے امن شتا دے امن کم دے تدے تا امن ہوئے دا خو امن نہ دے رہو امن دیتا ہوئی کہ عمر رضی اللہ عنہ پتورا باندے ظالم وحلے پچاکو باندے اگا پروتے او علی سے عبد طبیب پسے لاڑو ڈاکٹر ورطراولی پلارا باندی طبیب ناغمخ کی علی سے براغے چھ سزے پوری مزلو کو یہ وچیلے دبلچا پسل تلاڑا علی سے واپس لاڑو طبیب توی واپس لار شو مرازا وی والی وی عمر وفات شو اور توی سرنگا عمر وفات شو وی عمر وفات شو بس وی تا تا چا اطلاع درکڑا
وای مال د حالاتو نه پته ولګیدا وای سرنګا وای د عمر په حکومت کې با چيلې پردي پټي تنا وختلا او نن چيلې پردي پټي تلاړه عمر وفات شو د زمکه نه لاړو چې خبر راغی یقینا عمر وفات شوی عزیزانو نن دغه حال دی دا زمونږه الله رب العزت په حال باندې ورحمېږي زه تاسو له سوال کوم دا د مدارس داخلي شروع شوي د مدارس داخلي شروع شوي زما مقصد د بیان نه دا دی ورونو کزان کامیابول غواړي بچي علما سره کینوي علم کې سو شیان دي چې دا په مال دولت کې نشتا علم کې د خدای معرفت ته مال کې ډیر په کم باندې ملاويږي علم کې عزت ته د نور شیانو کې عزت نه ملاويږي ته کوم حکومت کې کنا نصیب تانداران بدن تاسو کله خیر نه مخ ودی کله کله زیات زوج سفر باندې چې دا کم غټ افسر را رواني دا سه ودا پولیس والا او دا ټریفک والا ټول ولاړي او دا لاسونه ورته داسې کوي او چې سرنګ تیر شي خدای دې کور وان کا بیڑا دې زمونږه غر کا کوي صاحب سره ته ولاړو مړه وي کور وران شه یا خو هغه ټیم چې په دوه لاسونه سلام ورته کوي داسې ورته کوي داسې اکثر ورته ودرېږي او چې کله تیر شي به وي خدای دې بیڑا غر کوي لیکن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل استاد ته ولار دی د امام صاحب استاد د حج نه راغی امام صاحب رحمت الله علیه چا اطلاع ورکړه چې استاد هغه روان دی د حج نه امام ابو حنیفه صاحب ورغه مخه ته درې ورځې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با چې مونږ به وکړو بدرېدل شاګرد وترانه بل جیل ګرام وکي هغه خلانه دی راغلی ول بچي داسې چللې چې دا څه پته لګي زما استاد او شیخ هغه په پسمکه باندې را روان وي او داغه شاګرد ورته پناسته باندې استقبال یې کوي درې ورځې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل استاد ته ولاړو چې کله استاد را ورسېدو هغه ورته غاړه ورکړه په دواړه طرف خپل کو ورته وی بچیا ما درش په مسلسل خوب ولیدلو جناب رسول الله راته عرش په خوب باندې راتلو او راته ویل چې ما به کوم ځای آرام کولو چې تکل لاړ شي نو په خپل شاګرد نعمان بن ثابت ته زما سلام ویا بچیا تا کوم عمل کړي چې تا ته سلام ملاویدلو هغه ول ما اس عمل نه کړي دا ستاد علم او د شفقت برکت ته بل چا ورته ویل چې حضرت کله دا خبر شوه چې زما شیخ را روان دی دې درې ورځې په ولاړه باندې تیر کړي خوب نه دی کړي موږ نن د علماو قدر کو موږ د علماو قدر نه کو موږ دا څنګه عالم دی بس اله دا معشوقي په مخ کې داغونه لټو المجنون ته وزل چاویل خپلوان او نږدې رشتہ دار ورته وي مړه خدای دې بیڑا غر کا لیلا نه سغواړي تور مخ پوتر مخ نیولې سیبا وړي وړي سترګي ځان دې غر کو خدای دې غر کا مجنون ورته ویل تاسو چل دې چې زما دې پر رب د کعبه قسم وي چې زما تاسو نور مړې ژوندې ونه کړ ته زما د معشوقي په مخ کې داغونه لټې زما تعالی په دې سترګو څنګه ګورم تما ته بالکل په دې سترګو انسان نه معلومیږي چې زما د معشوقي په مخ کې داغونه لټې عزیزانو نن معشوقي د جناب رسول الله غ علما دي علماء سره مینه کوي بچیان مدارسو کې داخل کوي او هغه مدارسو ته خصوصا زخپر دیوبندم تاسو تم دا ترغیب در کوم چې د علماء دیوبند مدرسو سره او هغه مدرسې چې هغه کې د علم ظاهری او د علم باطنی دوړو کار کیږي خپل بچین داخل کوي الله رب العزت استاسه بچین سره زمونږ د بچو د وخت د زمانه لوی عالمان کی او ورونو بل سکون او خوشحالي دا په علم کې دولت کې نه ده حکومت کې نه ده منصب کې نه ده الله رب العزت زمونږ استاد د ټولو بچین عالمانو ګرځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل